السلام علیکم. زه احمد خبرې کوم د بایومکس چینل څخه. وختونه درځای کوم چې ډایرکټ ځو پر سبجیکټ باندې. اول وارې چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور ته هم سره شیر کړئ چې نور ته هم فایده ورسیږي. نن کوم سبجیکټ دی هغه ته بایوکیمستري. بایوکیمستري یعنی د بایوکیمستري پر برابر باندې دی. اوس کیمستري چې شته और बायोकेमिस्ट्री کوم چیز دی او د دې ټیسټونه موږ کوم یو ټیسټونه کوو نو دا به زه درته وښیم. اول په بایو باندې سر خلاص کړه. بایو مین لایف ژوند نه بایو مین لایف ژوند اور کیمیکل خو نه درته معلومیږي یعنی کیمیاوي مواد یا یو بل داسې یعنی بل داسې کیمیا چې پکښې کې نو دا اوس د دې شارټ فارم دغه شو مطلب یو تعریف شو. نو راځه چې اوس د دې غټ تعریف درته معلوم کوم. یعنې دا اوس ګوره یو بایوکیمستري د یو بایوکیمیکل پروفایل دی کوم چې موږ ټیسټونه بولو. زه به اوس تاته پوره د کیمستري دغه در وښیم یعنې د کیمیا کوم معلومات درکړم دغه بعد بیا ټیسټو ته ورځو. صحیح ده. نو دی وایي د کیمیا چې ده هغه سټډي آف کیمیکل یعنی سبسټانسز یعنی کیمیا بایوکیمیا یعنی کوم چې د مطالعه کې یعنی د کیمیکل یعنی کیمیاوي موادو یعنی سبسټانسز یعنی کوم دغه الیمنټس ورته وایي لکه هایدروجن سو اکسیجن یعنی HO2 ورته وایي یعنی ګلوکوز دا نور الیمنټ دغه کېږي په دې کې معلومیږي. پروسس یعنی د دوی پروسس کوم چې په پلانټ کې یعنی په نباتاتو کې او په حیواناتو کې او کوچني موجوداتو کې یعنی چینجز راولي بدلون چې کوم راولي یعنی چینجز راولي نو دا د دې تعریف دی. صحیح ده. کیمیا چې دا کوچني ته وایي هغه ته معلومیږي چې کیمیا تعریف څه شي. خیر خو دا بدلون راتلل مطالعه کول د کیمیا دغه. اوس دا ټیسټ مقصد مې چې دی چې اوس په ټیسټ کې به موږ څه کوو. په ټیسټ کې بیا دی څه یعنی په وینه کې کوم چې زموږ د جسم سره تعلق لري یعنی دغه کې دی څه کې فنکشنل کیپاسټي معلوموي. فنکشن د کار څنګه کوي یعنی د کیپاسټي چې شته څونه د سټوریج کولی شي څونه نشي کولی کوم سیستم ته د دغه کوي سیستم یعنی کوم اوضاع ته دی سم ګټه رسولی شي کوم ارګن ته سم ګوري چې ارګنز د څنګه دی لیور یې څنګه دی کډني څنګه ده نور یعنی معده څنګه ده. صحیح ده. دا د دې مطلب کوم چې دی د هغه ټیسټ معلومات دی. صحیح. اوس په دې کې بیا یو بله خبره هم د سره نوټ کړئ. دا کوم کیمستري ټیسټونه چې موږ کوو دا یو په فاسټینګ کېږي او یو پر رینډم کېږي. رینډم چې دی هغه پر ډک نستوی کېږي او فاسټینګ چې دی هغه خالي نستوی کېږي. صحیح ده. او موږ دا ټیسټونه چې دی ګوره ټیسټ پروفایل ټیسټ هم درښیم پروفایل هم او دا چې د بیسیک کیمستري اوس موږ خاصه د بیسیک کیمستري نه ده بیسیک کیمستري اوس فلحال په دې کې بیا اډوانس کیمستري هم شته یعنی اډوانس کوم ورته وایي هرمونل زو یا نور داسې ټیسټونه شول. اوس فلحال موږ د دې بیسیکس راخلي ده. بیسیکس چې راخلي ده زو د خیره پر لیور باندې LFT په نامه باندې کوم ټیسټ نوم چې تا اورېدلی دی LFT ټیسټ چې تا وایي هغه د لیور فنکشن بلډ ټیسټ دی یعنی دی تا ته معلومي یعنی چې په لیور کې د اینې کوم اینه چې ده د دې اینه څنګه کار کوي انزایم یې سم کار کوي پروټین یې سم کار کوي سبسټانس چې دی سم جوړوي که نه جوړوي اینه ځیګر چې ورته وایي ځیګر مختلف معلوموي چې یاره دا مو سم کار کوي که نه کوي. صحیح ده. لیور فنکشن ټیسټ دې ته وایي کېږي LFT کې بیا څو ټیسټ راځي په دې کې بیا ورته وایي ALT راځي AST GPT ته وایي ALP پکښې کې دی یعنی الکلین دی بیلوبین دی ډایرکټ بیلوبین راځي البومین راځي اور ګاما GT راځي اور ټوټل پروټین اور ګلوبلین دا کوم چې های لیول باندې دا کرده راځي. اصل په رپورټ کې بیا دی دا درښکاره کوي چې نور کوم موږ دا لیبارټریانو کې کېږي په لیبارټریانو کې ټوټل بیلوبین درکوي ډایرکټ بیلوبین انډایرکټ بیلوبین SGPT اور GPT
और अल्कलैन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और एल्बुमिन यानी ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन्स کوم چې ریشیو ده دغه ریشیو در معلومیږي چې اوس ګوره پر دې باندې ما چې دی زه تقریبا بیا پر هر یوه ټچ باندې یوه ویډیو جوړېدم. اوس دا در ښکاره کړي چې یار په دې پروفایل کې دا شان راځي څه ده. او ځینې وخت دا پروفایل چې هغه لږ ورکړي خالي جی پی ټي ورکړي، جی پی ټي टेस्ट ورکړي और अल्कलैन ورکړي और बिलोबिन ورکړي ماسي دا شان ورکړي څه ده. البته په سړه لري لیکن کوشش د دې کم غټ پروفایل چې انټرنیشنل لیول باندې چې دی یا د دې خپل فنکشن چې دی هغه دا راځي. او یو بل خبره په یاد مو وساتئ چې دا کوم ټیسټونه چې زه درته کوم یا که اوس په مخ کې په بل اوضاع کې رالی یا په بل شي کې رالی نو دا به وایي چې یار دا ولې په مخ کې یو رقم دلته دا خو اوس داسې دی چې کوم ټیسټونه موږ کوو دا د ګرد جسم سره تعلق لري. نو هر اوضاع بیا د اوضاع سره تعلق لري، لازماً په یو شي نه په شي تعلق سره لري څه ده. اوس بیا راځو یعنی آر اف ټي ته، رینل فنکشن ټیسټ یعنی کوم چې پښتورګي یعنی کډني چې ورته وایي د هغه معلومات لپاره یعنی کډني ګوري چې سم کار کوي، وریشن سم کوي، ترتیب برابر دی، مختلف کجه یعنی کم سوی خو بنیږي زیات سوی بنیږي. اوس په دې کوم ټیسټونه دي دې ته بل نامه باندې هم ویل کېږي یعنی کې اف ټي یعنی کډني فنکشن ټیسټ. په دې کې اول نمبر راځي کراتینین और په دې لاندې کې بیا یوریا راځي. یوریا ما ډېر لاندې وړی ده دا یوریا और جفار ورته وایي और یوریک اسید. یوریک اسید لا بهرحال په ځینې دغو کې نور کې خو خیر دا تعلق لري د دغه سره کډني سره. دې کې چې شور کې کډني فنکشن کې تو یوریا ورکوي. د ما هغه ټیسټونه موږ ورکړي دي چې کوم تعلق ورسره لري. اوس په دې پروفایل کې کوم کوم شیان راځي هغه ځلا د کراتیني راځي اور الکترولایټ راځي څه ده الکترولایټس دا درې شیان پکښې کې دا ماسې تعلق ورسره لري څه ده. تعلق چې دی جلا خبره ده، پروفایل راتلل کې جلا ده څه ده. نو دا ټیسټونه بیا د کډني کې راځي یعنی جفار سو یا کراتینیس واले یوریک اسید سو اور یوریا سو और یوریک اسید. اوس راځو الکترولایټ چې دی هغه هم د کډني سره تعلق لري. په هغه کې بیا څلور ټیسټ راځي سوډیم، پوتاشیم، کیلشیم سیرم اور دغه د ان ارګانیک فاسفیټ راځي پکې اور اخوا الکترولایټ کې دا اوس ګوره نور ټیسټونه چې کوم موږ سره کړي دا نیوکلیر ترتیب ورسره غلط کړی دی، دا باید په ترتیب وای بیا نور ټیسټونه کړي وای. په الکترولایټ کې ان ای راځي، سوډیم اور کې راځي اور کلوراید راځي. دا درې شانې څه دي دا د کډني لپاره ورکوي لازمن څه ده. درې ټیسټ هلته ورکوي یوریا، کراتیني اور جیپر اور دا الکترولایټ. دا بیا د رینل فنکشنز کې دا چې راځي دا تعلق ورسره لري د پښتورګو سره دا نور لاندې میګنیزیم سو، کاپر ټوټل سو اور زنک سو، پروټین سو، کلوراید سو، سی او ایچ 2 سو، ایچ سی او 3 دی، البومین دی، یوریا کلیرنس دی، کراتینی کلیرنس یو در مطلب نور څه دا تعلق ورسره لري. مطلب کډني دپاره کوم ټیسټونه و زه خیر په اخره کې ور بیا ښودم درته. لیپید پروفایل یعنی لیپید کوم ټیسټ چې دی دی تاته در معلومیږي د لیپید اماونټس در معلومیږي یعنی کم چې دی اوس کوم لیپید چې موږ ورته وایو یعنی غوړ مالیکولونه کوم چې موږ چربي مالیکولونه ورته وایو لیپید هغه دی درته معلومیږي څه ده. نو په هغه کې بیا اوس اول نمبر راځي کلسټرول اور ایل ډي ایچ اور ایل ډي ایل دی، وي ډي ایل دی، ټرایګلیسرایډ دی. وي ډي ایل په یاد ساته دا یو شی په یاد ساته چې ایل ډي ایل چې دی هغه بیډ کلسټرول دی اور ایل ډي ایل درښیم څه ده اور ایچ ډي ایل چې دی هغه ګوډ کلسټرول دی. دا فیټس دی څه ده. پر دې باندې ویډیو راځي چې فاسفولیپیډ چیش دی او دا چیش دی څه ده. بیولوژیک چې کوم دغه راځي لیپید په هغه باندې. کارډیک پروفایل هغه پروفایل ته وایي چې کوم د زړه سره تعلق لري یعنی زړه سم کار کوي، د فنکشن سم کار کوي، کوم چربي مربي خونه د پکې جوړ شوي. په هغه کې اول راځي سی کې راځي اور سی کې ام بي راځي اور ام بي ان پي راځي اور ایل ډي ایچ راځي، ایل ډي ایل راځي، ټروپینین
آی راځي او مایوګلوبین راځي پکښې کې کوم چې زړه ته ټیسټونه کېږي یا چې دا اوس هم فنکشن کېږي څه کار کوي دا په هر ټیسټ کې بیا خپل راځي چې یاره دا ټیسټ مطلب څه شي دا ویست پروډکټ دی څه شي دی راځي ویټامینز خو نو تاسو خپله هم در معلومېږي ویټامین یعنې منرالز کوم چې ویټامینونه غذایي موادونه چې موږ ته فایده را رسوي ویټامین A ویټامین E ویټامین A ویټامین C ویټامین K ویټامین B12 ویټامین D3 और پنکریاس ټیسټ یعنې پنکریاټکس یو ارګان دی یو اوزا ده چې موږ ته راښیي دا اوزا ده اوس ګوره په هغې کې کوم ټیسټ راځي سیرم امایلیز دی سیرم لایپیز دی صحیح ده دا به د پنکریاس د وینې معلومات درکوي چې یاره دا سم کار کوي فعالیت سم کوي نه کوي خپل نظام سم پرېږدي نه پرېږدي ډایجست کوي که نه کوي راځو ادر یعنې OGTT یعنې ګلوکوز ټیسټ شوګر یعنې ګلوکوز HB1C نو نن ګر سبجیکټ پر دغه باندې درېږي نور خاص دغه نشته چې شته دا ټیسټونه چې د مطلب د کډنۍ سره تعلق لري او خالي چې پروفایل دی درڅه غواړي ځینې ډاکټر به یو دوه ټیسټه درڅه غواړي ځینې ډاکټر به ډېر پروفایل درڅه غواړي لیکن اکثر چې کوم لوکل لیبارټريان ورکوي دا خو د انټرنیشنل لیبارټریانو دی هغه CR ورکوي کراتیني او UA ورکوي یعنې یوریا چې ده او دغه ورکوي چې شته الکترولایډ ورسره ورکوي خلاص دا پروفایل ورکوي لیکن اصل پروفایل دا دی دا اوس چې ما در وښوی ته ګر پروفایل مه ورکوه په دې کې به ته څه شم کې GFR ورکوه یوریا ورکوه او کراتیني چې ده هغه ورکوه او الکترولایډ ورکوه الکترولایډ کې بیا څلور شیان ورکوه سوډیم درې شیان پوتاشیم او کلوراید دا اوس نو تعریف شو دغه شو ټیسټونه چې کوم راځي دا جګر او د یوریا د جپټي الکلاین دا شان دي سي چینل د سره سبسکرایب کړئ کوم خوښ شوی بل سره هم شریک کړئ